بیا راغبرګ شو. د دې سړي نه خو ما څه خوشحالي ونه لیده، خو تله څه سوچ کومه چې کونډه شمه نو خلک به را باندې زړه سېځي او څه نه څه به راکوي. خدای پاکه څه وکړم. سړی ته راغې ته کښېنه، زه دله چای پخوم. زه ورشه پوخ که پخوندله یاره د دې ښځې سره خو زه ډېر بد کوم او هر وخت یې د بدې ردې وایم، خو د هغې به وجود هم زما سره ښه کوي. یعنې ما له هم پکار دی چې د دې سره ښه سلوک وکړم. سړی چای واله. ښځه ته رالې دې ځای ته کښېنه. یا ښځې سهار ما ته د ډېرې بدې ردې ویلې دي او د هغې باوجود ته بیا هم زما ډېر خیال ساتې او ما له دې دومره په مینه چای راوړو. زه ستا نه معافي غواړم. معافي؟ تاسو معافي غواړئ؟ او ظاهره ده چې زما غلطي وي او په خبرو کې زه تا ته بدې ردې وایم او ستا خاندان یادوم او خامخا تا په هره خبره تنګوم، نو په دې وجه نه معافي غواړم. خو ما له داسې کول نه و پکار. صبر وکړه، دا چای یخ شوی دی چې ګرم یې کم دله. ونه یک بخت یې زما داسې سوړ خوښ دی. نه یخ شوی دی چې ګرم یې کم دله. صبر وکړه که نه زما دا یخ وخت دی، زه یخ څکمه. زه خو هم دا چای به مې دله ګرم کړی، یخ شوی دی ډېر یخ دی. بختې نو ټیک دی که نه ستا د لاس دی. صبر وکړه، ما پکې چیني هېره کړله، چیني پکې واچوم چې بیا وڅکه که نه نو ګرم به هم شي. ونه یک بخت یې زما داسې خوښ دی، ستا د لاس دی که نه، دا مینه دې پکې ده، دا پوره ده که نه. نو تش اوبه دي چیني خو پکې واچوم، لږ صبر وکړه. نیک بختې چې ستا د لاس دی په ما باندې ښه لګي که نه. بس ټیک دی، بس ټیک دی. راکړه سړیه راکړه که نه نو دې چې ته مې هم نه پرېږدې د خدای نیک بختې. خبرې ته غوږ کښېږده که نه نو ما وې زمونږ کانو دوی مې پکې اچوله مړه بسې. هله د خدای قدرته وای د خدای نیک بختې الله دله دین او دنیا درکه، نوی ژوند یې راله راکو. په معاشره کې په ښو اخلاقو دنیا خوړلی شي او په بد اخلاقۍ د چا نه چای هم نشي څکلی، ولې چې ښه هم د چا نه هېرېږي او بد هم د چا نه هېرېږي. چې چا له د عزت ورکړو نو هغه ستا عزت هم دی او ژوند هم. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.